انټرنیشنال غوندې یوه رسنۍ ازادي راډیو غوندې یا نورو غوندې چې خدای دې هغه سات نه کړي الله دې ما ته د سپي مرګ راولي وایي د یو 12 کلن هلک سره لواطات کړی بیا دا خبره ډېره سره هوښیار بوله دا خبره چې ما خپل ورور وژلی نور فامیلي مسایل حتی د ما وړې لورګانې چا پرې نه ښودلې خو دغسې نه وه چې دغه شیونه ته ټینګ و که نه د ما د مرګ اوازې و د ما پلانکي نه یې ښځه راوستې و پلانکي ته یې دا کړي دا ټول مو وکړل خو زه ما ویل خیر ده زه یوه ورځ به د تا قیزه هم زما لاس ته راشي نو ما له نن نه 10 کاله مخکې مې یو سړی ټایټ کړی و اوس هم زه عاجز سړی یم زه ګټونکی نه یم ځواک صاحب زموږ ستاسو افغان ده ورور مو ده سهوه راځي اشتباه راځي کشر ده نه پوهېږي پوه به شي نو په چا باندې مې هم بده والله که لورېږي هېڅوک قسم په خدای که زما لورېږي چې هغه دې رسوا شي ځکه هر سړی راتلونکی لري اولاد لري نو زما هم لږ خیال ساتئ که غلطي راکې وه نر غوندې درته اجازه ده که غل وم که ظالم وم که مې هر څه کړي و بیا مخ ته لاړې راته کنې تهمت مه راپورې تړئ د ما شخصي حریم ته مه ځئ د هېڅ چا ته مه ځئ د قاري صاحب سعید ګوره شخصي مسله وه که نه کوم درد چې تاسو هغه ته ورکړئ یا والله خبر دی او زه خبر یم نو کوشش به کوو دا به یو د عبرت درس شي د ټولو ځوانانو دپاره نه اختلاف غواړم نه د چا شرمول غواړم نه د چا تنازل غواړم او خفه وم په دې خفه وم چې یو پاکستاني په مخ کې ما ته بې عزتي وکړله په دې خفه وم چې ما احترام کو د بې احترامي وکړه په دې خفه وم ما دا تمه نه تې کوله ځکه لایف خپرونې نه خو هر څوک سړی کته کوي هر څوک 100 کسان ما ته کنځا نه کوي خو یو چا نه دی چې امید نه وي هغه داسې یو کار وکړي سړی بې خفه کېږي نو د ما دا تمه نه وه دا امید مې نه و چې ما سره به زما افغان داسې یو کار کوي سیاسي اختلاف په خپل ځای په سیاست به موږ خبرې کوو خو فامیل ته به نه سره ځو راځه په سیاست کې مې مات که راځه د جګړې په ډګر کې مې مات که اما زما ناموس ته مه ځه زما شخصي کرکټر مه ټارګټ کوه زما په سر زما بچیان مه تهدیدوه نو سبا 12 بجې به بیا انشاءالله تاسو په خپله زموږ لایف خبرې واورئ ځواک صاحب ته م وایم زه دې په خاطر تا ته لایف خپرونې ته تا نه راولم یا ته ما چې زه د خدا نه خواسته تا کم راولم ستا بې عزتي دې وکړم تا دې ټیټ راولم تا دې تا تحقیر وکړم دا زما په ضمیر کې نشته زما وجدان کې دا شی نشته زه یو افغان یم بیا نر افغان یم خو جنرال کشر نه غلطي وسوله یو مشر په حیث باندې وبخښنه ورته وکړه بالکل وروره ما که لایف خپرونې ته راسي که رانسي خو راځي راتګ په دې ضروري ده چې دلته د دې ځوانانو ترمنځ دا شکوک دا یو طرف ته سي نو دا ستا دپاره هم ښه لاره ده زما دپاره هم ده د راتلونکي دپاره هم ده راځئ موږ او تاسو دې ځوانانو ته داسې یو آیډیال یو فکر ورکړو چې هېڅوک د چا په شخصي حریم وار نه سي نو زه چې بیا څه کوم څه وایم دا له دې خلکو سره وعده کوم چې زه درته دروغ نه وایم په رب مې د قسم وي چې تر څو زه حقایقو ته لاړ نه سم زه په هیڅ چا باندې بد نه وایم اول په شخصي کې کوشش کوم دوی وایي ډاکټر عاطف مختار په والله ما ډاکټر عاطف مختار 6 میاشتې الا یو کال دته زارۍ کړي دي چې عاطف صاحب دغه شی ښه نه ده دا ښه نه ده دا وځي رسنیو ته دا وځي مه کوه بالاخره په ما ریزي وکړې زه یې بندي کړلم او د ده شخصي حریم اصلا ستا نه مال دا شی وځي بیا کور نو خو چې پسې راوام اخیسته بیا چا څوک د دروغ ثابت کړي که نه نو ځان عاطف مختار باید جوړ نه کړو عاطف مختار مخکې مې هم درته ویلي اوس هم یو سپک سړی ده هیڅ شخصي حریم نه پیژني یو بدبخته سړی ده له ډېره وخته یې پیژنم غل ده زه چې چاته غل وایم بیا باید زه ثبوت پې باندې وړاندې کړم خاین ده 11 ځله یې نکاح کړې ده نو دا هر شی زه نه کوم په خدای چې ډېر شیونه ما سره دي زه نه کوم او د ما په اړه که چا پیدا کړه هغه بیا په ما هېڅ صرفه نه کوي دروغ راپسې وایي
شهرت د میډیا څه ده دا دوه اړخه لري. دوه، یو خو په عامو مجالسو کې له دې شي نه تا که ته د سړي زوی تا له ګناه نه هغه کوي کنټرولوي دی. که د سړي زوی نه وي بیا د په شرمو شرمۍ په ټول عمر دیم چې چېرته غلط کار کړي در پسې راوځي. بالکل زه ولاړ زه د کوني قبر پیژنم. غوږ کې دې ورته ویلې جنرال صاحب. جنرال صاحب مسیج ته یو جواب راکړه. قرآن کې درکړمه. ولې ور نه کې جنرال صاحب هغه دا بل جواب راکړه مونږ جنرال صاحب مهم ده. نیت ودرې یا رابطه خبرو کې مونږ لګې پیدا هغه راته وکړه مسیج یو زړه راولېږه. ملګرو جنرال صاحب دا بل اکاونټ سره فالو کې